ملا برادر د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه معرفي شو. د طالبانو د تحریک سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر پرون رسما د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه معرفي شو. د نوموړي د معرفۍ په مراسمو کې د طالبانو د کابینې غړو او د اقتصادي وزارتونو او مستقل دولتي شرکتونو مشرانو ګډون کړی وو. په دې مراسمو کې ملا برادر اخون وویل د تیر شل کلن اشغال پر مهال د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی او د پراخ فساد له امله یې سخته ضربه لیدلې. برادر زیاته کړه طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي بیارغونې لپاره له اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ کار کوي او کوښښ کوي چې نور افغانستان پر خپل ځان بسیا واوسي. د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وویل د طالبانو حکومت د ټولو اقتصادي پروژو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې فساد له منځه یوسي. یاد غونډې ته د قانون او پترولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور وویل افغانستان د قانون له پلوه غني هیواد دی او دوی هڅه کوي چې په ښه ډول دغه قانون استخراج او د هیواد په اقتصادي بیارغونه کې ترې کار واخلي. طالب ویاندویانو نه دی ویلي چې ملا برادر په دې مراسمو کې د چا له لوري خپلې دندې ته معرفي شوی دی. طالب ویاندویانو مخکې نوموړی د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال باله. د ملا برادر دفتر اوس هم د نوموړي دفتر ته د لومړي معاونیت اصطلاح کاروي.